نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله عز وجل السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قدرمنو د الله رب العزت لطرف و جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته را استول سوی دین او د مبارک ته ور تسلیم سوی دین خورا د حقایق څخه ډک دین دی. حقیقتونه پکښې کې دي او ټوله ارشادات صادق دي، رښتینی دي او هر څه چې په دین اسلام کې راغلي دي د انسانانو بلکې د ټوله انسانیت لپاره د خیر، د فایدې او د ګټې ارشادات دي. هر وخت چې هر چا د الله رب العزت د دغه عظیم دین څخه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د شریعت مطهره څخه مخ اړولی دی، الله رب العزت قرآن کریم کې فرمایي هغو انسانانو ته موږ تنګ ژوند ورکړی دی. ومن اعرض عن ذکري فإن له معیشة ضنکا. تنګ د کړاوو څخه ډک ژوند، د تکلیفو څخه ډک ژوند الله رب العزت دغو انسانانو ته ورکوي څوک چې د الله د عظیم او د لوی دین څخه مخ اړوي. تکلیفونه، کړاوونه، جنجالونه، پریشانۍ په انسانانو کې اوس ځکه ډېرې راغلي دي چې انسانانو البته ډېرو یا لږو انسانانو نارینه و ښځینه په شرق او په غرب کې، په عجمو او په عربو کې د الله رب العزت د دین څخه مخ اړولی دی. نو الله رب العزت خپل قانون په قرآن کریم کې همداسې بیانوي انسانانو ته، د رسول امتیانو ته، خپلو بندگانو ته ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا. چا چې زما د ذکر، زما د قرآن، زما د صراط مستقیم د برابرې لارې څخه مخ واړوي هغه انسانان به تنګ ژوند لري، تکلیفو څخه به ډک ژوند لري. د زوی په زویوالي ارمان نه پوره کیږي، د لور په لوروالي ارمان نه پوره کیږي، د پلار په زوی، د زوی په پلار ارمان نه پوره کیږي. لکه اوس چې زموږ حالات دي، د افغانستان د اولس ارمان په خپل رئیس جمهور یا باچا باندې نه دی پوره سوی. ولې؟ ځکه چې ومن اعرض عن ذکري فإن له معیشة ضنکا. چا چې د الله د دین څخه مخ واړوي، الله فرمایي د هغه لپاره تنګ، تروش، د کړاوو تکلیفو څخه ډک ژوند دی، ډک ژوند. او رعایت چې هم د الله د دین څخه مخ واړوي الله او الله رب العزت د قرآن کریم سره اشنایی ونه لري، د الله د قرآن کریم سره الله رب العزت رعایت ته هم د یو رئیس جمهور او د باچا، د یو مشر یا برسر اقتدار د رعایت هم دغسې یو حالت الله رب العزت ورجوړ کړي. ژوند به د کړاوو څخه ډک وي. هم د دغو ارشاداتو څخه نن په 55 باب کې 103 نمبر حدیث درته وایم. امام بخاری رحمه الله تعالی په خپل کتاب الادب المفرد کې څنګه د رسول صلی الله علیه وسلم دغه حدیث در موږ را رسوي. مخ اړوي، بدکار یو څوک کوي، غلا کوي. د نن حدیث هم د غلا په باره کې دی. غله چې کله د الله د قرآن څخه مخ واړوي الله تنګ ژوند ورکوي. د غله هیڅ سرمایه نسته، هر وخت دی په جنجال کې وي، هر وخت د شپې په تاریکۍ کې تکلیفونه ګالي، هر وخت یې لار نیولې وي، ګرمي و، ژمی و، دوبی، پسرلی، منی فرق نور باندې لري چې چیرې پر چا باندې برلاسی سو هلته
حمله وکړل، د انسانانو مالونه یې چور کړله، په خپلو اولادو یې وخوړله، نه د خپل ځان څخه خوند اخیستلی سي، نه د خپلو اولادو څخه. نو الله رب العزت هم د قرآن کریم په آیات کې دغسې فرمایي: السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، د غله نارینه د غلې ښځې د دواړو لاسونه ور پرې کوي. ولې؟ د الله د قانون څخه مخ اړوي. نو امام بخاري رحمه الله تعالی عجیب حدیث راته رانقل کوي. حضرت ابو ظبیه کلاعی رحمه الله تعالی فرمایي: سمعت المقداد بن الاسود، ما د حضرت مقداد بن اسود رضی الله عنه څخه واورېدل، یقول د مبارک فرمایله دغه صحابي: سأل رسول الله صلی الله علیه وسلم اصحابه عن الزنا، د رسول الله صلی الله علیه وسلم له طرفه د خپلو ملګرو صحابه کرامو څخه پوښتنه وسوه د زنا په باره کې. زنا څه حکم لري؟ د زنا حکم راته بیان کوي. حلاله ده که حرامه ده، روا ده که ناروا ده، ښه کار دی که بد کار دی، ګټور دی که نقصان ده دی، تاواني کار دی. قالو صحابه کرام ورته وویله: حرام، زنا دا حرام کار دی، د الله له طرفه څخه پر انسانانو امر دا دی، انسانان یې امر کړي دي په دې باندې چې تاسو زنا مه کوئ، منع کړي دي، امر په دې دي چې مې کوئ، منع کړي د دې څخه چې راوګرځئ، ګورئ تاسې دا کار مه کوئ، حرام کار دی. دغه انسان چې زنا کوي د الله رب العزت د دین څخه مخ اړوي. او بیا وروسته صحابه کرام وویله: حرمه الله ورسوله، زنا الله او د هغه رسول دواړو حرامه کړې ده. د الله رب العزت رسول څه ورته فرمایي؟ قوم، ټولنې، ملت، بشریت ته عجیبه درس دی. الله رب العزت یې د رسول ارشادات زموږ په ټولو د ژوند په ټولو اړخو کې راولي، د کورنۍ څخه را شروع ان تر بیبانه پورې، د سفر څخه را شروع تر کوره، د کور څخه شروع بیا تر سفره پورې د الله رسول عجیبه خبره وکړله او عجیبه انسان متاثره کوي. عجیبه د مؤمن مسلمان په زړه کې یو قسم تاثیر راځي، د انسان پر بدن باندې یو قسم یو حرکت راځي. د الله رسول فرمایل: فقال لأن يزني الرجل بعشر نسوة، که یو سړی د لسو نورو ښځو سره زنا وکړي، ایسرو دا ډېر اسانه کار دی علیه پر دا سړي باندې، من ان یزنی بامرأة جاره، تر دغه کار چې یو سړی د خپل همسایه د ښځې سره زنا کوي. انا لله و انا الیه راجعون. د همسایه حق قدرمنو دومره ډېر دی، دومره ډېر دی. د الله د رسول دغه ارشاد څخه معلومیږي که یو نفر را ولاړ سي د نورو ښځو لسو ښځو سره زنا وکړي، ډېره بېادبي معاف، ادب دې ملحوظ وي. رسول دا احادیث بیان کړي دي، موږ باید تر نورو خلکو ورسوو. د الله رسول فرمایي که یو سړی د لسو نورو ښځو سره زنا وکړي، دومره بد کار نه دی، دومره ګران کار نه دی لکه یو سړی چې د خپل همسایه د ښځې سره زنا کوي. تیره جمعه مې هم دا خبره وکړله. دا نو یو ډېر بېننګه او بېغیرته انسان وي، هیڅ مړانه او مروت نه لري. کم څوک چې په خپل محل کې د خپل همسایه د ښځې سره بدې اړیکې ولري، یا د هغه همسایه د خور یا د ښځې یا د ورېندارې د هر چا سره، دا نو داسې څوک دی چې سړی یې چپه را چپه کړي او پوړ مخې یې پرېباسي، تر هغه وخته سزا ورکړي تر څو چې د ده په بدن کې ساه وي، بدن یې ورته کشین کړي او زخمونه پکښې جوړ کړي، د بدن څخه یې وینه توی سي، پر دغه انسان باندې د بل انسان باید زړه ونه سوځل سي. د همسایه د ښځې سره زنا کول د رسول د دغه حدیث څخه معلومیږي. نور علماء کرامو خبره کړې ده دا ډېر دروند او سنګینو د ګناه څخه ډک کار دی او ګناه ډېره ده په نسبت که دغه سړی د نورو پردیو ښځو لسو سره زنا وکړي. زنا خو هسې هم قدرمنو ناروا کار دی، هسې هم د ګناه کار دی. زنا او یا د زنا اسباب لټول هم داسې ګناه ده لکه زنا. د یو پردي ښځې سره د ګناه خبرې کول، د زنا خبرې کول او د زنا پیغامونه سره استول هم داسې ګناه ده لکه سړی چې سمه زنا کوي.
د زنا خبرې همداسې زنا ده، همداسې حکم لري، همداسې ګناه ده لکه یو څوک چې سمه زنا کوي. د الله رسول فرمایي که یو سړی د خپلې همسایه د ښځې سره، د خپل همسایه د ښځې سره، د خپل محل او د خپل علاقې د ښځې د همسایه د ښځې سره زنا کوي، دا ګناه دونه ډیره ده که دغه سړی د نورو پردیو ښځو د لسو سره زنا وکړي، دا ګناه او هغه ګناه نه سره برابریږي. ځکه نو د الله رب العزت له طرفه هم تاسو زانی هغه چاته چې زنا کوي او زانی هغه چاته چې زنا کوي، نارینه او ښځینه دواړو ته که زنا کول درې ورکوي یا رجم کوي، سنګسار یې کوي، که واده نه وکړي څور سره وکړي، که واده کړي څور سره وکړي، دا بیل احکام دي، یا درې ورکوي یا سنګسار یې کوي. حکم د شریعت همداسې دی. لہذا که دوو او درو ته زناکار انسانان نارینه او ښځینه ته د شریعت د حدودو سره سم سزا ورکول سي، بیا به یو څوک د بل چا خور او مور ته نه ګوري. امام شافعي رحمه الله تعالی فرمایي وای زنا پور د نن که ته د نورو سره کوي، نن که د نورو په ښځو پسې وای ور سبا به ستا د ښځو سره هم یو څوک زنا کوي. امام شافعي رحمه الله تعالی فرمایي زنا پور ده، نن که تا چاته په بده سترګه وکتل، سبا یو څوک پیدا کیږي چې ستا خورجانې او مورکۍ و ستا لور ته په بده سترګه ګوري. نو د الله رب العزت رسول دا وفرمایل وسألهم عن السرقة. د الله رب العزت رسول جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم بیا پوښتنه د صحابه کرامو څخه وکړله چې د غلا په باره کې څه وایاست؟ قالو صحابه کرام وفرمایله حرام، سرقه یا سرقه هم حرام کار دی، د ګناه کار دی، حرمها الله عز وجل ورسوله. الله رب العزت او د هغه رسول سرقه غلا هم حرام کړی ده. فقال د الله رب العزت رسول جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل لئن یسرق من 10 اهل ابیات، که یو څوک د نورو پردیو لسو کورو څخه غلا وکړي، ایسر علیه دا کار ډیر اسانه دی پر دغله باندې، من ان یسرق من بیت جاره، چې د خپل همسایه د کور څخه غلا وکړي. که دغه سړی د پردیو لسو کورو څخه غلا وکړي، دونه د ګناه کار نه دی لکه د خپل همسایه د کور څخه چې چایجوش او چایبر، لکړ او سترنجي، غالۍ، موټرسایکل، باسکل وایستې غلا یې کوي. شاید ځینې کسان وایي دا شی دغسې پروت و. زموږ د شریعت مقدسه عجبه حکم دی قدرمنو، تاسو که متوجه سئ او د علماو تقرو ته ولاړ سئ په ډېرو شان به پوه سئ. زموږ د شریعت مقدسه او د دین مقدسه د حنفي مذهب حکم دا دی که تا پر لار باندې شی پیدا کړي، تېرېدلې پیسې وې یا دا شی دې پیدا کړي، جنس دې پیدا کړي چې په قیمت کې ګران و، انتظار وکړه اعلان ته. تر هغه وخته انتظار ورته وکړه. فرضاً د 100 افغانو چمپل دې پیدا کړي، انتظار وکړه د یوې ورځې لپاره. د 100 انګشترۍ دې پیدا کړي، انتظار وکړه د 3 ورځو لپاره. 15 افغانۍ دې پیدا کړي، انتظار وکړه د 1 ساعت لپاره. داسې نه چې ته په غلا کوونکو انسانانو کې راسې، داسې نه چې په غصب کوونکو انسانانو کې راسې، انتظار وکړه. نو د الله رسول فرمایي یو سړی چې ورځي د خپل همسایه څخه غلا کوي، دغه د کور دروازه خلاصه ده، کوچنیان یې نسته، نارینه نسته، د هغه څخه غلا کوي. دا ګناه دومره غټه ګناه ده چې د نورو پردیو کورو د لسو کورو څخه د هغه غلا وکړي، دومره غټه ګناه نه ده. بې له هغه څخه هم قدرمنو غلا خو غټه ګناه ده. د الله رب العزت له طرفه قانون دا دی السارق والسارقة فاقطعوا ایدیهما. که نارینه غلا وکړل، ښځې غلا وکړل، د الله حکم دی چې رسته لاس ور پرې که، بیا غلا وکړل چپه پښه ور پرې که، بیا غلا وکړله چپه لاس ور پرې که، بیا غلا وکړله رسته پښه ور پرې که. من خلاف چپه او رسته، چپه او رسته ور پرې کوه. امام ابو یوسف رحمه الله تعالی ته یو څوک رالی، پوښتنه یې وکړله ول ای ابو یوسف رحمه الله تعالی، زموږ د مذهب ستر امام دی، الله یرحمه ونور الله منقده، الله رب العزت رحمت ور باندې وکړي، الله دې مرقد او قبر د نور څخه ورډک کړي. یو چا پوښتنه وکړل وایي که د یو سړي ګوت ور پرې کړي، فرضاً احمد را ولاړېږي د محمود دا خمچه ګوت ور پرې کړي، زموږ په شریعت کې سزا ورته سته، غالباً 15 اوښه به دیت ورکوي، یا 1 اوښ یا 2 یا 3 هر څونه چې شریعت ټاکلی دی. د دغه احمد را ولاړېږي د محمود ګوته یې ناحق ور پرې کړله، محمود کولی سي د احمد څخه 15 اوښه دیت واخلي، 1 لک 1.5 لک کلدارې ځینې واخلي یا افغانۍ ځینې واخلي. امام ابو یوسف رحم الله تعالی ته یو سړی پوښتنه کوي
وایي دغه سړي چې 10 درهم غلا کړل فقط 1000 یا 2000 یا 3000 کالداري و افغاني غلا کړلې بسته لاس یې پرې کړې هلته پر یوه ګوته باندې دومره اوښان دیت راځي دلته پر بسته لاس باندې پر دون لږ پیسو باندې بسته لاس پرې کړې امام ابو یوسف رحمه الله تعالی ورته وفرمیل دغه لاس چې امانتداره و دغه لاس چې خائن نه و دا لاس چې خیانت نه و کړی دا ګناه یې نه و کړی دا غلا یې نه و کړی دا لاس ډېر لوی قیامت و د یوې ګوتې دیت 15 اوښه و دا لاس چې کله خیانت شروع کړي په غلا باندې عادت سو د دې لاس قیامت ولاړی بې قیمته سو ارزانه سو ارزښت یې د لاسه ورکړي ځکه نو پر 1000 افغانۍ باندې که غل غلا وکړي او اسلامي حدود جاري سي باید دا غل لاس پرې سي او ښه دی چې لاس پرې سي زړه مه پرسوځئ د ده چې د بل چا پر مال باندې زړه نه سوځي پر یو موټرسایکل باندې یو څوک مو شهید کوي پر یو موټر یې شهید کوي او پر یو موټر پر لږ پیسو باندې مردک د یو ځوان ته زړګي ورباسي پر دا غل هیڅکله زړه مه سوځي ښه دی چې لاس یې پرې سي ښه دی چې پښه یې پرې سي المرتفقات یو کتاب دی په 2 ټوکه کې هغه لیکلی دی وایي دا غل چې غلا کوي د الله رب العزت د دین څخه یې مخ واړوئ د بیان اوله خبره درته کوم د الله د دین څخه یې مخ واړوئ الله رب العزت دته تنګ ژوند ورکوي تنګ ژوند څه شی دی اسلامي حدود باید باندې جاري سي او لاس یې پرې سي او که چا بل څوک قتل کوي او که چا د بل چا سره زنا وکړله ښه دی چې په شرعي حدودو کې دغه سړی رجم سي سنګسار سي یا تر دیواله لاندې سي یا درې ورکوه سي زړه مو ورباندې سوځي دی چې ټوپک پر بل چا رااخې مړ کوي دا دته هوسا کار دی که په شریعت کې دی پر یو چا باندې قصاصېدی خلک ویش او اخ لري وایي ورې یو مسله که دې د ظالم انسان ته دعا وکړله ته هم په ظلم کې ورسره شریک یې که دې ګناهګاره انسان ته دعا وکړل ته هم د هغه په ګناه کې ورسره شریک یې یو سړی غلا کوي او ته ورځې دعا ورته کوې یو سړی زنا کوي ته ورځې دعا ورته کوې بحر رایق دا مسله لیکلې ده یو سړی د بل چا د کور څخه سامان راباسي په غلا او په پټه طریقه باندې ته دعا ورته کوې ته هم د ده سره په ګناه کې شریک یې ان تر دې چې ځینو علما فرمایي وایي که غلا یا ګناهګار یا ظالم انسان ته دعا وسوله د دعا په وجه دغه انسان چې دعا ظالم انسان ته کوي د بل چا وینې تویوي د بل چا غلا کوي د بل چا سره زنا کوي دغه دعا کوونکی انسان د ایمان څخه وځي کافر کیږي انا لله و انا الیه راجعون وایي ورې د همسایګانو د هر محل چې یاست د همسایه سره ژاړه که د همسایه خندل د همسایه سره خانده که د همسایه ژړله تور سره ژاړه که همسایه دې په خندا درته وکتل په خندا ورته ګوره که یې په ژړا درته وکتل اوښکې ورسره تویوه دا زموږ دین مقدس دی امام بخاري رحمه الله تعالی په دغه باب کې چې سړی باید باب الجار د خپل همسایه سره څنګه چلن وکړي په 103 نمبر حدیث کې راته وویل رسول علیه الصلاة والسلام فرمایي که یو سړی د خپل همسایه د ښځې سره زنا وکړي دا دون د ګناه لري یا دون د ډېر عذاب لري که دغه سړی د بل چا د پردیو لسو ښځو سره زنا وکړي دون د ګناه نه ده لکه د خپل همسایه د ښځې سره چې زنا وکړي دا ګناه ډېره باندې سنګینه ده او که یو سړی د خپل همسایه څخه غلا وکړي دا دونه غټ جرم دی که دغه سړی د پردیو لسو کورو څخه غلا وکړي دونه غټ جرم نه دی لکه دا ما پرونو کول مو ورځ یو چا ته ویل مال پخواني غلله غیرتمن وه په خپل محل کې غلا نه کول غلا خو ده دغو تایید نه کوم او نه غیرت ستایم خو یو مثال مې ورته ووایه پخواني غله داسې وه په نورو ځایو کې غلا کول بد کار یې کوئ خو د خپل محل خال یې ساتئ خپلو همسایګانو ته قدرمنو زموږ څخه باید زموږ د همسایه ښځه خورکۍ او مورکۍ دومره په عزت او ابرو کې دومره زموږ له طرفه خاطرجمه یې که د هغو دروازه شپه او ورځ خلاصه وي موږ سترګې هغې خواته ور وانړوو او زما خورکۍ او مورکۍ چې دلته په همسایه په سرای کې را سره ناسته ده دومره باید خاطرجمه یي که د دې خاوند یا د دې ورور یا د دې لیوار یا بل څوک په کور کې نه یې او ووایي چې زما د کور همسایه نرخ سته طالبان ته موږ دغه درس ورکوو او انشاءالله تعالی ورته ویلي مو د آخري خبره دا ده موږ خپلې مدرسې طالبان ته دغه درس ورکوو چې تاسو ستاسو په کړنه او ستاسو په وجود باید د دغه محل 15 هر څو کورونه چې داسې هوسایي که د دغو کورو څخه ټوله نارینه ولاړ سي تاسو باید د ټولو کورو حفاظت وکړئ که زموږ شاګردان ځان ته وایست
موږ خو د غیرت گزاره کوو، د بې غیرتۍ گزاره مو تر اوسه نه ده کړې. موږ د ننګ گزاره کوو، د بې ننګۍ گزاره مو تر اوسه نه ده کړې. په ښه خوندور ماحول کې ښه خوندوره گزاره وکړه. که زه دلته نه یم، په د منبر کې نه یم، په د محراب کې نه یم، که زما شاګرد یا زما زوی دلته ناست باید د ننګ او د غیرت گزاره وکړي. د همسایګانو ښځې داسې خوندي، پر لارې خوندي، په کورو کې خوندي. موږ باید د حدیث څخه دا زده کړو او د خپل محل والا څخه مې دغه توقع ده. بدګمانه نه یم، خبر ورسیم، بدګمانه نه یم، خبر ورسیم، متوجه کومې. د ټولو څخه مو دا توقع ده، ستاسو راغلو کسانو څخه، چې هر ځای اوسېږي همسایګانو ته درس ورکئ او اطمینان ورکئ، د سکون د گزارې او د ژوند کولو اطمینان ورکئ، چې بېغمه اوسئ. خپلو اولادو ته همداسې تربیه ورکئ. الله دې پر ټولو خبرو د عمل کولو توفیق راکړي. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.